دا یتیم هلته چشکي دیم د لوبو سره د کار دی خیر زه به در سره جوړ سم هلکه سلیم شاه دلته راسه چې کار مې دی در سره لوبې د یتیمانو کار نه دی کاکا لوبې مې نه کولې زما ملګري ته به تمام د کوره یو ګلابه ډوډۍ درته راوباسي بس هر وخت ته ډوډۍ ده تی ډوډۍ موډۍ پرېږده ته ورڅه هغه بېلچه راواخه چا لښتی پاک کړو کاکا دا زما نه وس کار نه دی حاجي غران کوم ولاړ دی هو ته وایي دا لښتی پاک کړې هلکه ډېر جوابونه مه راسره وایه ته نه یې خبر چې زه د دې کلي ملک یم چې امر مې وکړي هغه کار کوه ژر ورسه د علاودین د دوکانه څخه بېلچه راوړه کار دې شروع کړه ژر کوه کاکا ما خو د سهار چا نه شو هیڅ مې له وسه نه کېږي هلکه نکیم دا مغزه مه راخرابوه همارته څه چې درته وایم هغه وکړه ملک صاحب ما خپله خبر نه درته کړې دا خو د یوه نفر کار نه دی راولاړ د کلي مشران دې اشار ورته وکړي ښه ته اوس ما ته راشه دا چپلاخه به دې وامه چې دا مخ به یې در مرګه پورې به دې دغه چپلاخ نه یې رسوې ورځه دا زما کار نه دی هلته دوه کوم ولاړ ستا دوه زامنو سره د هو ته ووایه چې دا کار وکړي چپ شه ستا زما په زامنو څه هغه خو ما غوندې پلار لري تا غوندې سپېره خو نه دی چې په کلي کې خیراتونه ټولي یتیمکه ملک صاحب خیر و چې دا ورانه بېچاره دې راچپه کړی و چپلاخې دې ورته ونیولې وې دا ښه کار نه دی وروره ملا صاحب ډېر ښه کار مې وکړي چې زما د نه منې دا بیال یې ولې وروره څه کړي وه ملا صاحب دی په دې نه دی خبر چې زه د دې کلي ملک یم د سهار یې څه ورته وایم څو وارې مې ورته ویل چې هلکه ورسه بېلچه راواخله چې دا لښتی پاک کړو دی بې ځایه دلیل زما سره وایي ما همداسې چپلاخې وولئ چې د عمره بیا په یاد یې توبه استغفر الله ملا صاحب اوس مې هم لږ والی دی وره ملک صاحب ته خبر یې چې تا څه وکړل څه مې وکړل ملا صاحب خو یو لږ ادب مې ور وښوی دی خو هغسې پلار نه لري چې سمه لار ور وښي نو ته په دې رقم ورشه هی ملا صاحب ته پرېږده د ده پلار چې مړ شو ما یې مور ته ډېر وویله چې زما سره واده وکړه خو نه یې ومنله که چیرې منلي وای اوس بیا زه د دغه یتیمتوب څخه خلاص وای ملک صاحب خو امره څه بده وه ډېره غلطه خبره دې کړې ده کونډه ښځه چې ده خپل حق لري هغه د دې خوښه ده که میړه کوي که نه کوي هېڅوک یې په زوره نشي کولی ملا صاحب دغه یې لکه وه که چیرې زما د منلي وای اوس به خیر او خیرات وای هېڅ خبره به هم نه وای زه به هم پر قراره وای د دوی به هم ژوند برابر وای او د دغه هلکه څه د هغه واخه څخه بیا د به سوی دی چې پلار یې مړ سوی دی مطلب دا دې سمه خبره نه وکړل چې خبر سې نه و پښېمانه چې کشکې مې دا کار نه وای کړ ملا صاحب څه کیسه ده ولې به پښېمانه کېږم ګوره در ټولو اصلي خبره دا ده چې ته په هېڅ نه یې خبر ګوره ملا صاحب ستا قربان سمه دغه هلک ته چې اوس سمه لار ور ونه شه چې بیا غټ څه بیخي بیا په سمه لار نه برابرېږي او زه په چش نه یم خبر ملا صاحب دا ته څه وایه اوله خبره خو دا ده چې د یتیم مال دې غصب کړی دی مځکه یې نه ورکوي ملا صاحب ستا قربان سمه د چش حق مځکه خو زما په درې مځکه ده د ده حق چیرې دی صحیح دی که ستا پلار مرحوم ژوندی وای خو مال به د هغه سره وای خو ستا پلار دې خدای وبخښي هغه وفات شوی دی اوس مځکه د یتیم د نیکه د یتیم حق پشکې لري څنګه سو درنو دوستانو ډرامه خو مو تر دې ځایه وکتل مطلب ډرامه نوره هم پاته ده تاسې حوصله وکړئ فقط د ډرامې تر دغه ځایه چې مو کتلې ده د هغو په اړه یو دوې درې پوښتنې لرو نو
کوم څوک اماده دي چې دغه پوښتنې ته جواب راکړي د ملک صاحب مطلب څه دی د یتیم د راتلونکي څه ولې ظلم پر کوي څه مطلب یې دی څه وجه ده دا وجه وه چې د یتیم د مور سره دی واده وکړي او دغه خپل دغه ورسره وکړي ژوند سره ډېر ښایسته جواب ډېر ښایسته جواب یعنې مطلب یې دا دی د یتیم د ملک مطلب دا دی چې پر یتیم باندې ظلم را وکړي مطلب مجبور یې کړي دې ته د یتیم مور چې په اصلاح واده ورسره وکړي یا د یتیم حق واخلي که نه ډېر ساده ډېر ښایسته جواب دی بله پوښتنه په دې ډول ده چې د ملا مطلب څه دی ملا ولې دونه ګوره رالی دا ملک ته نصیحت کوي وروره د یتیم په لایه ونیول د ده بیا مطلب څه دی دا هم ډېر ساده پوښتنه ده ډېر ساده جواب یې دی راځه مهرباني ملا صاحب راځه بخیر د ملا صاحب مطلب دغه دی چې دی خیر غواړي د ټولو دپاره د یتیم باندې لاس چرې رحم پر کوي ډېر اعلی ډېر ښایسته جواب یعنې چې د ملا خو نور څه مطلب نشته غواړي چې ګوره هغه شرعي لاره وده ملک صاحب تور وښیي چې یتیم ته باید خپل حق ورکول سي د یتیم مور باید په تنګه نه سي چې مطلب مجبور یې کړي چې د ده سره واده وکړي که نه ډېر ښایسته یو بله پوښتنه له ده وایي ملک صاحب د ملا صاحب خبرې ومني که نه یعنې ډېر ساده پوښتنه ده ملک صاحب د ملا خبره ومني کېدای سي ویې مني کېدای سي ویې نه مني که نه نو دا به ستاسې د خولې څه واورو ملک صاحب د ملا صاحب خبرې ومني که ونه مني دا خدای نه منیم ځکه دغه لږ چې یتیم دی دی خپل ځان کار نه بولي سرپرستان نه بولي ځکه دی د دغه څخه ناوړه استفاده کوي د ده د یتیمۍ څخه ناوړه استفاده کوي ډېره مننه پر ده باندې یو چکچکه وکړئ ډېر ښایسته جواب د دې ورور جواب دا و زه به د ده جواب داسې په لنډو کې درته وایم جواب یې دا و چې ملک صاحب د دغه یتیم ځان سرپرست نه بولي نو چا مخام ورته کوي په دې خاطر ډېر دغه به کوي کار نه په کوي نو بس ډېره مننه ستاسو د جوابو څخه د ډرامې پاتې برخې ته راګرځو دا تاسې او دا هم د ډرامې پاتې برخه ملک صاحب زه به دې په اصلي مطلب وسپوکم اصلي خبره خو دا ده چې د یتیم ول ډېره ګناه لري شریعت اجازه نه ورکوي ملا صاحب ما خو سلیم شاه ته د دې لپاره نه و ویلي زما خو د خیر باندې پیر شو زما مطلب دا و چې هم به لښتی پاک سي او هم به کلي ته اوبه پکښې راتېرې سي ملک صاحب دا کار په یوه نفر نه کېږي بیا په تېره په دې کښیني موږ تاسې ورونو یتیم هزار نه کو پر یتیم باندې باید رحم و شفقت باندې وکړو هر چا چې د یتیم پر دغه یتیم پر سر باندې لاس ور تېر کړي د هغه ځای به جنت وي ملا صاحب ما خو اوس هم ظلم نه دی ورسره کړی یتیمان ورونو موږ باید خوشحاله وساتو کومک ورسره وکړو او بله خبره بیا دا ده چې د یتیمانو زړونه ډېر نازک دي که مو چیرې هزار کړه خدای مه کړه الله به راسه ناراضه شي ملا صاحب ستا قربان سم ما مخکې درته ویل چې ما مو ظلم نه دی ورسره کړی خو ګوره ملک صاحب یوه خبره مې په خلاص غوږو هغه ستا کار دی ګوره ملا صاحب ستا قربان سم تو خبرې ډېرې ښې خبرې کوې پر ځای خبرې کوې خو ستا دې خوا نه وي بده ګوره خوا به نه راسه بده زه هېڅکله خپله مځکه دا یتیم ته نه ورکوم بس هغه ستا کار دی خو یوه خبره مې په خلاصو غوږو واوره دلته شریعت چلېږي شریعت په شریعت کې د هېڅ چا حق نه خوړه کېږي زه به تل د خوارانو لاشنیوی کوم باید دې خوار نه که زه په مخه دې ښه شه خوارانو لاسنیوی کوم دی دې بیا زما څه واخلي څنګه شو درنو دوستانو ډرامه خو مو وکتله زه په دې ډاډه یم چې انشاءالله پیغام به تر ټولو رسېدلی ډېر ساده پیغام چې مطلب د یتیم حق باید غصب نه سي پر یتیم باندې ظلم باید ونه سي یتیم الله جل جلاله وایي تاسو باید یتیم ته مطلب د خپل اولاد په سترګو وګورئ ځان باید سرپرست وګڼئ که نه د یتیم اوښکې باید پاک کړئ پر یتیم باندې احسان باید وکړئ که نه نو د یتیمانو ډېر حق دی او ملک صاحب ګور ورته جوړېدلی دی نه حق ورکوي وروره نه احسان ورباندې کوي